خلکو ته ډېره اسانتیا جوړه شوې ده او هېڅ تکلیف نشته. موږ نورو ځایونو ته هم تللي وو، موږ سره دا مریض داسې دی چې هغوی ته ضرورت دی خامخا چې کوم دنو هفته کې 10 ورځې کې هغوی ته د وینې ضرورت راځي. نو موږ ته نورو ځایونو کې ډېر زیات تکلیف چې کوم دنو سره د پیسو د ورکولو چې پیسې هم چې کوم دنو موږ ورکوو او تکلیف هم تقریبا ټوله ورځ زموږ ولګي. دلته موږ رالو الحمدلله 10 منټه 15 منټه کې دننه زموږ چې کوم دنو کار وشو، زموږ مریض ته کیلونه هم پاس شو او وینه هم ورته میلاو شوه. د خیره قدرمندو پسند کې را سره چې کم ملګري ولاړ دی، کم میلمه ولاړ دی، د ټانټکاوی نه راغلی دی دلته شوي اډې ته القمر تلیسیمیا سنټر ته یو ماشوم یې راوستی ده د وینې دپاره. د دې ملګري د تاثرات تاسو سره شیر کومه. السلام علیکم، زما نوم سلیمان احمد دی. موږ له ټنکوي نه راغلي یو، ما څخه تلیسیمیا مریض دی. دلته کې موږ رالو، موږ ته وینه چې کوم ډېر په اسانه سره میلاو شوه او انشاءالله څه تکلیف چې کوم دنو به دلته هېڅ چاته هم نه موږ ته هم د خیره څه تکلیف میلاو نه شو. ډېر په اسانه سره موږ ته وینه میلاو شوه او اخلاق هم الحمدلله دی، الله پاک اخلاق هم چې کوم ډېر مزیدار ورکړي دي او کار د خیره زموږ ډېر په اسانه وشو. نن چې کوم دی ته دا اپیل دی چې د الله د رضا لپاره چې کوم دا وینې ورکوي دلته د دې ټرست ته تکلیف چاته بالکل نه او چا د چا خواهش کېږي نو دلته کې راځي وینه دې ورکوي او انشاءالله موږ خپل هم چې کوم دنو کوم ملګري دغه راولو به دلته کې دپاره دی چې دلته کې خلکو ته ډېره اسانتیا جوړه شوې ده او هېڅ تکلیف نشته. موږ نورو ځایونو ته هم تللي وو، موږ سره دا مریض داسې دی چې هغوی ته ضرورت دی خامخا چې کوم دنو هفته کې 10 ورځې کې هغوی ته د وینې ضرورت راځي. نو موږ ته نورو ځایونو کې ډېر زیات تکلیف چې کوم دنو سره د پیسو د ورکولو چې پیسې هم چې کوم دنو موږ ورکوو او تکلیف هم تقریبا ټوله ورځ زموږ ولګي. دلته موږ رالو الحمدلله 10 منټه 15 منټه کې دننه زموږ چې کوم دنو کار وشو، زموږ مریض ته کیلونه هم پاس شو او وینه هم ورته میلاو شوه. د خیره قدرمندو دې ساعت کې د ټانټکاوی یو ماشومه، بل یو زنانه د جلسې کلي نه، یو بل ماشوم د یاروسین نه، داسې نور د لرې نه. زما د اواز چې کوم ملګري اوري هغوی ته زه درخواست کوم د چا عمر چې 18 نه تر 40 ساله پورې دی هغوی ته زما دا درخواست دی چې بهی تاسو خپلې وینې ورکوئ، ځکه دا ماشومانو دا مریضانو چې دا د تلیسیمیا ماشومان دي، د ګردو د کینسر بیماران دي، نو د دې دا ژوند د بل په وینه باندې دی. زمونږ ستاسو دپاره دا یو ډریپ وینه ده، خو د دې دپاره دا ژوند دی، سلګۍ دي، نو دې ته خپلې وینې عطیه کوئ.